رمضان مبارک نه بعد د شوال چې کیمې شپږ ورځې دي دغه هم په احادیث کې ډېر زیات فضیلت راغلی دی. خوش نصیبه انسان هغه دی چې یغه د رمضان مبارک ورځې نیولې وي. که د یغه نه ورځې پوته وي د رمضان مبارک بیا دغه فضیلت مستحق نشي جوړېدلی. فضیلت څه دی؟ مسند احمد کې د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل شوی دی. فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من صام رمضان 6 من شوال فكأنما صام السنه كلها. چې هر هغه سړی چې یو د رمضان مبارک ورځې نیولې وي په هغه نه بعد د شوال شپږ ورځې نیولې وي نو دغه انسان ته دومره ثواب میلاویږي لکه دغه چې پیرا کل ورځې نیولې وي. بل روایت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ دا یو بل روایت نقل شوی دی. صحیح مسلم کې دا روایت موجود دی. فرمایي چې من صام رمضان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصيام الدهر. چې کوم یو کس د رمضان مبارک ورځې ونیولې په ان بعد د شوال شپږ ورځې ونیولې. شوال اسلامي میاشت کې پر عید نه بعد کمیدن بعد فورن چې کومه میاشتو یعنی پر ورځې نه بعد د عید میاشت دته د شوال میاشت وي. نو په عید نه بعد چې کوم کس شپږ ورځې ونیولې دغه ته دمر ثواب ملاویږي لکه دغه انسان چې ټوله ژوندۍ ورځې نیولې وي. دوه قسمه روایت راغلل. وسه دغه روایت تشریح مفهوم د مسترنګ په ځین کې شنوي دا ډېره بنیادی خبره ده، اهمه خبره ده. باقاعده الحسنه بعشر امثالها یوانه کې دا په لاس باندې بدلیږي. الله تعالی یو انسان ته په یوانه کې باندې لاس ګونه اجر ورکوي. نو داسې چې کوم سړی د رمضان مبارک د ورځې ونیسي نو یو ورځ دا په لاس باندې بدلیږي. نو که دېرش ته میاشت په لاس باندې حساب وکړي دا لاس میاشت ترځي. دا داسې لکه انسان چې لاس میاشت ورځې نیولې وي او وروسته د شوال شپږ ورځې هر ورځ چې په لاس باندې حساب کړي دغه 2 میاشتې مستقل ترځي. نو هغه روایت چې په کوم کې درسي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی د رمضان مبارک ورځې ونیسي په نه بعد د شوال شپږ ورځې ونیسي دا داسې ده لکه دغه انسان چې ټول کل ورځې نیولې وي. خبره په ذهن کې راوله. او بل روایت چې پاک د لیکلي دي چې کانه کصيام الدهر دغه فضیلت لکه دغه انسان چې ټول عمر ورځې نیولې وي. نو کسي دغه اصول مطابق چې کوم یو سړی معمول جوړ شي عمل جوړ شي چې هر کل د رمضان مبارک ورځې نسی د شوال ورځې نسی نو دغه انسان ته هر کل د ثواب ورکوي لکه دغه انسان چې ټول کل ورځې نیولې. نو هر کل چې دا سړی رضادوره وي هر کل رضادوره وي دا داسې لکه ټوله زندګي چې دغه انسان پر ورځې باندې تېره کړي. څومره زیات فضیلت دی هر انسان نیولی شي، هر انسان دا فضیلت حاصلولی شي، سړی ښځه. نو دا ضروري نه ده چې ټول ورځې په یو ور ونیسي. یوه ورځه ونیسه په منځ کې وقفه ورکړه بیا بله ورځه ونیسه بیا وقفه ورکړه. خو دا یوه میاشت چې محدود 30 ورځې یا 29 په دا کې دغه شپږ ورځې پیره کړي نو انشاءالله د فضیلت مستحق وجوړېږي. او چې کوم یو سړی یا ښځه د رمضان مبارک د ورځې نه محرومه پاتې شوی دی د یغ فضیلت کله هم مستحق نشي جوړېدی.